السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو کتونکو، نن به موږ ملټیپل انټیلیجنس تیوري باندې خبره وکړو چې کوم ملټیپل انټیلیجنس تیوري ده دا څه شته او د دې څه مقصد دی او څه فایدې دي. د دې تیوري اصل کې د دې تیوري چې کوم بانی دي دا څوک دي او د دې دا تیوري د څو حد پورې د څو حد تکه پورې دا صحیح ده. نو ملټیپل انټیلیجنس چې کوم تیوري ده دا په 1983 کې 1983 کې هوارډ ګارډنیر دا تیوري پیش کړه چې هغه خپل سایکولوژیسټ او هغه وویل چې زموږ کومه زندګي ده، یعنی موږ کوم دنیا ده، زموږ کوم ماحول دی، هغه اصلي کې دوه رقم انټیلیجنس خالي په دا نظر ته ګوري دوه رقم انټیلیجنس ته چې دا واقعي انټیلیجنس دی. یو چې د لینګویسټیک ده، یو میتھمیټیکل ده. لینګویسټیک چې دی، لینګویسټیک یو دی کس تا ویندلی چې ښه شاعري کوي یا نوی لفظ ډېر ژر واخلي، ډېر ښه یادولی سي او هغه د کتابونو د هغه دپاره خاص مسله نه وي، ولې هغه ته هغه یادونګ یا د هغه دغه څه یو نوی لفظ زده کوونګ یا یو نوې خبره کوونګ د هغو دپاره د غټه مسله نه وي. دا ګره په لینګویسټیک انټیلیجنس کې راځي چې یو سړی ته ښه انکر وویني یا یو دی سړی چې ښه تکریر کوي، مطلب په خپل الفاظ یا خپل چې کوم خبره دی کوي په هغه کې دی نه بندېږي، نو دا ګره په لینګویسټیک انټیلیجنس کې راځي. دوم شی چې دی هغه میتھمیټیکل چې کوم انټیلیجنس دی، هغه کسان چې کوم کسان میتھمیټکس باندې ډېر ښه سر خلاصېږي یا په سکول یا په یونیورسټي کې په میتھس کې ډېر ښه وي، او مخ ته دا کسان چې یا د ساینس په فیلډ کې ولاړ سي یا د فزیکس په فیلډ، فزیکسونه هغه ساینسونو چې کوم انجینرینګ فیلډ کې کوم کسان ولاړ سي، اکثره کسان د دې میتھس چې هغه ډېر ښه او د دې میتھمیټیکل انټیلیجنس الله پاک یو دی ښه میتھمیټیکل انټیلیجنس ودې جوړ کړي چې د هغه پر بنیاد باندې دا ګره فیلډز واخلي. نو دا دوه کسان، دا دوه رقم انټیلیجنس عموما په معاشره کې په یو سړي که دا یو په دې دوه کې یو انټیلیجنس هم وي، موږ دا کس ډېر پوه بولو او موږ دا کس مطلب بحیثیت یو عقلمند سړی بولو په نظر کې مې. دغه په دغه دوه کې یو انټیلیجنس په یو چا کې ولو، نو هغه سړی په معاشره کې مطلب انټیلیجنس تور ته ویلی سي، او که دغه دوه نه وله نو هېڅوک یې هم د ده انټیلیجنس نه مني. د دې تیوري چې کوم مقصد ولو هغه دا و چې نه، په دنیا کې ملټیپل انټیلیجنس دي. ملټیپل انټیلیجنس د دې دوه انټیلیجنس علاوه نور هم انټیلیجنس شته چې په انسانانو کې اګزیسټ شته، لیکن د خلکو دې انټیلیجنس ته پام نه دی، او په هغه کې چې کوم کیټګریز دي، یو په هغه کې راځي لینګویسټیک چې ما ته یې وویله چې کوم کسان د الفاظ ډېر شاید یادولی سي یا یو نوی شاعري کوونګ یا کتاب ویونګ، کتاب یادونګ د دې لپاره